بسم الله الرحمن الرحيم. باب من قال ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمسهم، وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من تمر خيبر. وبسند المتصل إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاء وفد هوازن مسلمين فسألوا أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقهم، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بهم. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم 12 ليلة حين قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، من أحب أن يطيب ذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذنوا، فهذا الذي بلغنا عن سبي هوازن. وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال أيوب وحدثني القاسم بن عاصم الكليبي وعن حديث القاسم بن عاصم أحفظه عن زهر قال كنا عند أبي موسى رضي الله عنه فأتى ذكر دجاجة وعنده رجل من بني تيم لا يحمر كأنه من الموالي، فدعاه للطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فحلفت ألا آكل، فقال هلم فأحدثكم عن ذلك. إني أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم، فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنهب إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون، فأمرنا بخمس ذود غر الذرى، فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا، فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت؟ قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم، وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرا، فكانت سهامهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش. وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه وأنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهما أبو بردة والآخر كلهم، إما قال في 7 وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي، فركبنا سفينة فالتقتنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بن حبشة، ووافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأصحابه عنده، فقال جعفر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا، فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيء إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر رضي الله عنه وأصحابه قسم لهم معهم. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن المنكدر سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم
لو قد جاءنا مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا فلم يجئ حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دينا أو عيدا فليأتنا. فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا فحثى لي ثلاثا وجعل سفيان يحثو بكفيه جميعا ثم قال لنا هكذا قال لنا ابن المنكدر. وقال مرة فأتيت أبا بكر رضي الله عنه فسألته فلم يعطني ثم أتيته فلم يعطني ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني ثم سألتك فلم تعطني فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل عني ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر رضي الله عنه فحثى لي حثية وقال عدها فوجدتها 500 فقال فخذ مثلها مرتين وقال يعني ابن المنكدر وأي داء أضواء من البخل. وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة قال له رجل يعدل قال لقد شقيت إن لم يعدل. باب په بیان دي کې چې خمس د نوائب او د حوادثو د مسلمانانو لپاره ده او مسلمانانو چې څه غوښتنه د نبی اسلام نه کړي نبی علیه الصلاة والسلام یې هغو ته ورکړي. په دا مجموعه باب کې دا ثابتېږي چې په غنیمت کې تصرف حق د پیغمبر علیه السلام و چاته نفل په شکل ورکول هر څه چې کړه د ده کړه. حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفد حوازنو راغی په داسې حال کې چې مسلمان شوي و. دا فتح د مکې معظمې نه بعد چې مخکې موږ تاسو ویل حنین علاقه چې فتح شوه نو ډیر انسانان او ډیر مالونه یې د حوازنو د ثقیف د قوم نه غنیمت کړه. بیا هغه لاړه طایف ته دوی پسې ورغله طایف یې محاصره کو په طایف وجنګېده اخر د طایف نه را روان شوه دعا یې د هدایت ورته وکړه تسلیم نه شوه. په جعرانه کې 14 ورځې پیغمبر علیه السلام دا شیان لیا نه کړه تقسیم انتظار یې و هغه خپلې دعا ته چې خدای پاک بې راولي. د تقسیم نه بعد چې مالونه انسانان تقسیم شوه بیا د اسلام راوړ راغله چې راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې اوس خو موږ اسلام راوړ د موږ مالونه هم بیرته راکئ دا موږ سړي هم چې راوستلي دي دا هم بیرته راکئ. پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته ویلې چې دا د ما شخصي شی نه ده دا د مجاهدینو حق ده در د اسلام ته را رسېدلي تقسیم کې شوی د هر چا اوس ملکیت ده. خو ښه خبره رښتیا خوند کوي یو به در سره وکړو یا به انسانان بیرته درته وغواړم د مجاهدینو نه یا مال. دوی چې پوه شو چې دواړه نه راکوي نو انسانان یې وغوښته. پیغمبر علیه السلام اعلان وکړه چې دا خلک اوس تائبین راغله اسلام یې راوړی ده اما زړه دا ده چې د انسانان بیرته دوی ته ورکړو د تاسې که زړه یې خوښه که نه بیا به عوض کې په دوم غنیمت کې هغو ته خلکو ته زه عوض ورکړم. دوی ټولو ویلې د موږ هم خوښه ده خو دا چې 12,000 کسانو خبره یې نه اورېدل کېده نبي علیه السلام ویلې زه څه پوهېږم چې چا اجازه وکړه چا نه هر یو خپل قمندان ته حال ویایي. یغو خپل قمندانانو ته حال ویلې یغو ویلې چې ټولو مافي وکړه هغه یې ورته خوشي کړه. نو تصرف د نبی علیه الصلاة والسلام په غنیمت کې په خمس باندې راغی. دغسې حضرت پیغمبر صلی الله علیه الصلاة والسلام د کوم شي نه به قسم وخوړ چې خیر به وکړي حدیث مو بار بار ویلی ده هغه قسم یې په ځان باندې اړولی ده خو هغه د خیر کار نه ده پرېښی. حضرت نبی علیه السلام مجاهدین په یو طرف ولېږل 11 یا 12 وخان د هغو د غنیمت خپله برخه شوه یو هغه د خمس نه د زیات نفل یې هغو ته ورکړه. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام هجرت وکړه مدینې منورې ته. ابو موسی اشعري رضی الله عنه 2 ورونه نور دي او تقریبا 50 کسان شاوخوا نور دي ورسره. دوی هم هجرت وکړه د مدینې منورې په لورې راتله کښتۍ لاړه د حبشو په طرف یې یوړه. هلته حبشو کې د حضرت جعفر رضی الله عنه سره یو ځای شو چې د مکې معظمې نه یې هجرت کړی و د حضرت علي صاحب مشر ورور د حبشو په طرف. هغه ورته ویلې پیغمبر علیه السلام موږ ته ویلي دي چې د هلته اوسېږئ. نو دی هم هلته ورسره اوسېده تر هغه وخته پورې چې خیبر فتح شو په 1 کال د هجرت باندې دی هم راغله په هغه کښتۍ کې د حضرت جعفر رضی الله عنه سره. او په دغه غنیمت کې چې څوک شریک په جنگ کې نه و هغه ته غنیمت کې برخه نه ده ورکړې خو د دغه کښتۍ خلکو ته یې ورکړه. هغه مخ کتاب المغازي کې ویلي و چې وجه یې دا وه چې یا مالونه د غنیمت نقل شوي نه و دغه ځای نه او یا په اجازه د غانمینو باندې چې مجاهدین و هغو ته یې سپارښن نبي علیه السلام ویلي چې دا نوي مهاجر راغله
کور او بندوبست شی نشته که په دغه غنیمت کې موږ یو ته برخه ورکړو نو اجازه ورته وکړه بل چاته اجازه نه ده کړې بغیر د دی نه دا بل روایت کې حضرت جعفر رضی الله عنه وی جابر رضی الله عنه چې نبی علیه السلام د ما سره وعده کړې وه چې که چیرې د محرم مال راغی زه به 3 لپې مبارکې داسې کړه چې دومره روپۍ درکوم هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه لاړ ما د بحرین چې راغی حضرت ابوبکر صدیق صاحب خلیفه و هغه اعلان وکړ چې چا سره چې پیغمبر علیه السلام وعده کړي راشي چې زه یې درکړم نو زه یو وارې ورغلم په تفصیلي روایت کې ما ته یې شی رانه کړه بیا ورغلم شی رانه کړه بیا ورغلم شی رانه کړه نو زیاتې مې ورته وویلې چې زه یو وارې درته راغلم تا رانه کړه بیا راغلم تا رانه کړه بیا راغلم تا رانه کړه نو یا به ما شی راکړې یا به بخل کوې صدیق اکبر خپه شو په د خبره باندې وایي بخل تر بخل نه بیکاره مرض چیرې ده هر وارې به چې ته راتلې دې ما په زړه کې و چې در یې کم خو د ضرورت په خاطر به مې بل شی مجبوریت ډېر و هغه به مې پیغه کې روپۍ ورکړې بیا وروسته راته وویلې چې اوس نو لاپه په ډکه که لاپه مې ډکه کړه چې دا وشمېره چې ومې شمېرلې 1500 وې نو ویلې زر نور هم در سره واخله ځکه 3 لپې ښولې دي 1500 روپۍ بیا راکړه نبی علیه السلام په جعرانه کې چې تقسیم کوو چې حتی چاته سلسل وخان هم ورکړه ذوالخویسره په نامه باندې یو منافق و نبی علیه الصلاة والسلام ته ویلې چې عدل که نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل لقد شقیتو ان لم اعدل لقد شقیتا ان لم اعدل مخاطب متکلم دواړه احتمال دي که ما عدل نه یې کړی بیا خو نو به زه شقي یم خو جزا د شقاوت نشته ځکه خو عدل و او شقیتا چې شي بیا دته خطاب ده چې که زه عادل نه یم ته بیا هم د ما متابعت کوې د ما نبوت منې نو بیا خو ته ډېر لوی بدبخته یې چې په خپل مقتدا باندې ګمان د بدګمانۍ هم لري او د هغه باوجود بیا تقلید هم کوي اتباع هم کوي بیا خو ته ډېر لوی بدبخته یې باب ما من النبي صلى الله عليه وسلم على الأسارى من غير أن يكرمسهم وبه قال حدثنا إسحاق منصور قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن ابيه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في اسارى بدر لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء انتنا لتركتهم له یعنی حضرت پیغمبر علیه السلام داسې هم کړی شوی چې احسان په بندیانو کړی وای خو مسیم بیخي نه وای اخیستی په بدر کې چې کوم بندیان ونیول شوه بیا حضرت پیغمبر علیه السلام وویلې که چیرې داسې وای چې مطعم ابن عدي چې د نبی علیه السلام سره په هغه محاصره کې چې په شعوب د ابي طالب کې د نبی علیه السلام په کور محاصره او بندیز لګېدلی وي هغه ښېګړې ورسره کړې وې که هغه ژوندی وای د ما نه د دغو بندیانو په باب کې سپارښن مطالبه کړې وای ما به دغسې بې فدیې و ټول ور خلاص کړي وو نو چې بې فدیې خلاصوی شي نو خو بې خمس هم خلاصوی شي خمس مفس یو شی نشته نبی علیه السلام دا تصرف کړی شي باب من الدليل على ان الخمس للامام وانه يعطي بعض قرابته دون بعض ما قسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني المطلب وبني هاشم من خمس خيبر وقال عمر بن عبد العزيز لم يعمهم بذلك ولم يخص قليلا دون من هو احوج اليه وان كان الذي اعطى لما يشكو اليه من الحاجه ولما مسهم في جنبه من قوم وخلفائهم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن قال عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال مشيت على عثمان بن عفان رضي الله عنهما الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله اعطيت بني المطلب وتركتنا ونحن وهم منك بمنزله واحده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد قال الليث حدثني يونس وزاد قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل وقال ابن اسحاق وعبد شمس وهاشم والمطلب واخوه لام وامهم عاتكه بنت مرة وكان نوفل اخاهم لابيهم. حضرت پیغمبر علیه السلام د پای په مال کې داسې کړه چې بعضې قریبانو ته به یې څه ورکړه بعضې ته به یې نه کړه ور او بعضې به کله ډېر احوج و د احتیاج په بنیاد به یې ورکړه دا تصرف دته خدای پاک ورکړی و. حضرت نبی علیه الصلاة والسلام مخکې اول ورځ کې موږ تاسې چې مطلب او عبدالمطلب کې خبره وکړه مطلب هاشم عبدالشمس بني نوفل دا څلور وروڼه وو چې درې د مور د طرف نه مو د پلار هم و او دا یو بني نوفل د پلار او ورور نوفل او د مور د طرف نه ورور نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خیبر او د بعض علاقو د غنیمتو په مال کې چې خدای دته اختیار ورکړی و دا دوه شاخو ته ورکړو
بني مطلب او بني هاشم. بني عبدالشمس او بني نوفل یغو ته ورنه کړه. نو دیغو دونه حضرت عثمان دی بني عبدالشمس نه و او حضرت جبیر دی بني نوفل نه و. هغه دوه په ګیله ورته راغله چې موږ تاسې د خاندان په لحاظ یو نسبت ته بني هاشم خو د تا خاندان د بني مطلب ته دی ورکړه، نو خو بني عبدالشمس بني نوفل هم د قبیلې نه دي، موږ ته به دې راکول. نبی علیه السلام ورته ویل چې نه، موږ تاسې فرق ته دوی د موږ سره په جاهلیت او په اسلام په دواړو حالاتو کې ولاړو، بني شمس بني عبدالمطلب بني مطلب او بني هاشم. الته په شعب د بني ابي طالب کې چې بایکاټ وشو د نبی علیه السلام د خاندان سره دغه دوه شاخو سره وشو، دا نور دوه شاخونه د مشرکینو سره مرګري وو. نو چې الته د تاسې د ما سره مرګرتیا نه ده کړې، نو اوس په غنیمت کې په دا پای کې د تاسې برخه نه د دې برخه به وي. باب من لم يخمس الاسلام ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير الخمس وحكم الامام فيه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يوسف بن الماجشون عن صالح بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانها تمنيت أن أكون بين أضلع منهما فغمزني أحدهما فقال يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قلت نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك فغمزني الآخر فقال لي مثلها فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس فقلت ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني عنه. فابتدراه بسيفيهما فضربه حتى قتله ثم انصرف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال أيكما قتله؟ قال كل واحد منهما أنا قتلته. فقال هل مسحتما سيفيكما؟ قال لا. فنظر في السيفين فقال كلاكما قتله. سلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح رضي الله عنهما. قال محمد سمع يوسف صالحا وإبراهيم أباهم. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن ابن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجل من المشركين على رجل من المسلمين فاستدرت حتى أتيته من ورائه حتى ضربته بالسيف على حب عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة حتى وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له ما بال الناس؟ قال أمر الله. ثم إن الناس رجعوا وجلس النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. فقلت من يشهد لي؟ ثم جلست ثم قال الثالثة مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قتادة رضي الله عنه؟ فقصصت عليه القصة فقال رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق وسلبه عندي فأرضه عني. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لا الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم يعطيك سلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. فأعطاه فبعت الضرع فبتعت مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثرته في الإسلام. دا چې خمس نوي او صلب چاته ورکي دا هم کړی شي چې امیر اعلان وکړي من قتل قتیلا فله صلبه. صلب آس په آس پرسیره سامان اسلحه دی غسړي، دا اعلان یو چا دی پاره کړی شي. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه د بدر واقعه مخکې موږ تاسو ویلې چې کله صف بندي وشوه وای د ما په دواړو طرفو کې نوي ځوانان ولاړو. زه په زړه کې لږ څه بې اعتماده شوم چې نن جنګ نشي کړی ځکه د څنګ لوري ملګري دي دواړه کشران دي. هغه ګورم چې دا یوه غلی وچښولم راته ویلې چې تر ابو جهل پیژنې؟ ما ویلې څه کوې؟ وایي زه خبر یم چې پیغمبر علیه السلام ته ډېرې کنځاوې کړي دي، د ما د په خدای قسم چې ووینم ما شخص به د د شخص نه جدا نشي تر څو چې عجل په ما وده کې یا زم نه مړ یا دی نه مړ. وایي ما تعجب وکړ. دا بل ورې څنګه مرګري بیا وچښولم یغه ته مې چې غوږ وینې یغه هم دغه خبره کړه، هغه هم کشر ځوان ده. راته ویل چې ابو جهل لعین پیژنې؟ ما ویلې او څه کوې؟ وایي چې نبي علیه السلام ته یې پوچ الفاظ ویلي دي او چې زه یې ووینم زه به د ده نه نشم جدا چې یا دی نه مړ یا زه. په دغه مابین کې ګورم چې ابو جهل هلته په خپلو خلکو کې لګیا د صفونه برابري
ما ورته ویل هغه ابو جهل ده. دغه معاذ ابن عفرا، معاذ ابن عمرو ابن جموح، دغه دوه ځوانان دي، دواړه معاذ په نامه باندې. دا ورغله ابو جهل وویه. نور خو ما مخکې قصه کړې وه چې مړ نه ده، مړ خو بیا حضرت عبدالله ابن مسعود سر تر پرې کړه، خو د مرګ حال ته یې ورسوه. بیرته راغله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته، دواړو وویلې چې موږ مړ کړو. نبي علیه السلام ورته ویلې کوم یو؟ هر یو ویلې چې ما. بیا نبي علیه السلام ورته ویلې چې تورې مې پاکې کړې دي؟ وایي نه. چې توره یې وکته، د معاذ ابن عمرو ابن جموح توره ډېره ژوره تللې وه، په وینو کې ډېره، ځوانۍ کې په کشرو توب قوت او نه قوت کې فرق ده. نو نبي علیه السلام یې د صلب اعلان د ده دپاره وکړو چې صلب یې د ده ده. دا بل حضرت ابو قتاده رضی الله عنه وی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا د حنین په واقعه کې چې موږ ورسره لاړو، مسلمانان څه ورخطا شوه. یو سړی مې ولید د مشرکینو نه چې مسلمان بې غافل ولید، ورغی وبې ویې شهید بې کړه. نو زه ورغلم چې دی مې وویه په دغه غړۍ کې دا زغرې ماتې شوې، لاس یې پرې شو، خو دومره زورور و چې بیا یم زه په غېږ کې کلک کړم، د خولې نه مې د وینو بوی راغی، نږدې په دا زخمي وجود باندې شهید کړی وم. خو وروسته بیا خدای پاک تر خلاص کړمه، دی مردار شو. عمر رضی الله عنه ته مې ویل چې څه حال ده؟ وایه بس د خدای پاک امر ده چې وشو، خلک ورخطا شو، د نبي علیه السلام څنګ یې پرېښی. وروسته پیغمبر علیه السلام جنګ چې خلاص شو نو اعلان یې وکړ، چا چې څوک مړ کړی وي او شاهد په لري چې دا ما مړ کړی، صلب یې د هغه ده. ما خو هغه سړی مردار کړی و. وایي جګ شوم، زړه کې مې ویل ښه نو ما ته څه معلوم ده چې زه چا لیدلی یم چې هغه به د ما دپاره شهیدي راکړي. بېرته کېناستم. بیا پیغمبر علیه السلام ویل بیا جګ شوم، بېرته کېناستم. درېیم وار چې جګ شوم، حضرت نبي علیه السلام را باندې پوه شو، ویل چې څنګه جګ شي او بېرته کېنې؟ وایي ما ورته ویل داسې یو سړی خو ما مردار کړی و. یو سړي ویل صحابه کې چې اوه زه شاهد یم، دم رښتیا مردار کو، هغه د هغه سړي سامان د ما سره ده. خو نبي علیه السلام ته ویل ته یې راضي که د ځانه نور شی ورکړه، هغه یې د ما. حضرت ابوبکر صدیق صاحب ورته ویل نه قسم ده که داسې وشي، یو زمری د خدای جنګېږي، هغه غنیمت نیولی دا غنیمت به یې تا ته درکوي. اوس بیا نبي علیه السلام وویل چې رښتیا وي، هغه شی ما ته راکړه، هغه شی ما چې خرڅ کړه، اول مال په اسلام کې یو باغ مې په واخیست په بني سلمه کې، اول سرمایه د ما د مال په هغه غنیمت باندې پیدا شوه چې هغه غنیمت مې خرڅ کو، باغ مې په واخیست. خبر په دې کې چې امیر د مسلمانانو په خمس کې دا تصرف لري، په غنیمت کې دا تصرف لري چې اعلان وکړي چې من قتل قتیلا فله صلبه. نبی علیه السلام اعلان وکړو، دغه اعلان موافق په چې چا څوک مردار کړ، دغه سامان د جنگ بیا به دغه سړی و او دغه شخصي ملک و، خو صرف د توثق دپاره به نبي علیه السلام شاهد تر غوښت چې څوک چې په دغه باندې شاهد ولري، ځکه مدعیان بیا ډېرېږي، هر سړی وایي چې ما یو سړی وژلی ده او ما وژلی ده. نبي علیه السلام به شاهد د دغه دپاره غوښت.